السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مور و پلار حقوق مو درته بیان کړل. مور و پلار د جنت دروازې دي، الله جل جلاله دي د دوی په وجه موږ جنت ته ورولي، خو د مور حق تر پلار ډیر دی. ابي امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حج کې امت ته پیغام پرې شو. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي بی امهات کوم ستاسو په مندو سره، تاسې د خپلو مندو سره ښه وکړي، احسان وکړي. او دغه رنګه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو صحابیه راله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله مور پلار مې ژوندي دي، کوم یو حقدار دي د کوم ډېر احترام وکم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کې د خپلې مور احترام کوه، بیا ورته ثم من بیا د چا ډېر قدر کوم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکتل د مور، بیا هغې ورته وویل یا رسول الله د چا ډېر قدر کوم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکتل د مور. څلرم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د پلار. نو مور درې حصې تر پلار په حق او په احترام کې زیاته ده. لکه څنګه چې مې مخکې درته وویل چې مور پلار دروازې د دوزخ هم دي، دروازې د جنت هم دي. که څوک غواړي چې دوزخ ته ولاړ سي، هغه دې نو د مور پلار سره بې احتیاطي شروع کړي، د مور پلار سره دې دلایل وایي، د مور پلار سره دې بده ګزاره وکړي. او که څوک غواړي چې اهل د جنت سي، هغه دې د مور پلار اطاعت وکړي. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وکړي دې د مور پلار سره ښه ژوند وکړي، د دوی قدر دې کوه، د دوی احترام دې کوه، ستا اولاد و بیا الله پر تا مهربانه کړي. او که د مور پلار سره تل لا اوباله وي، د دوی په کیسه کې لا نه ولې، الله جل جلاله به ستا اولادونه په داسې بلا درته واړوي چې بیا به ستا عمر په ضرر وي. مور په څو وجو باندې تر پلار حقداره ده. علما کرام وایي مور چې اولاد دنیا ته راوړي، په ډېر مشقت او په تکلیف باندې اولاد له دې څه پیدا کېږي. او پلار چې اولاد اجدي تخم کری د شهوت او د خوند په حالت کې، هغه نطفه هغه اوبه له ځانه څخه جلا کوي. نو پر پلار څه تکلیف راځي؟ پلار خو جماع د ویې کوله، خوند یې واخلي بس لاړې. نور تکالیف خو پر مور باندې راځي. نه میاشتې یې خپل نس د دې ماشوم دپاره زانګو ګرځولی وي. یو انسان چې خوراک وکړي چې یو شپه روز قبض سي، یوه ورځ قبض سي، څه حال یي؟ پر نس یې درد دی. نو د مور په نس کې نه میاشتې ماشوم پروت وي. او بل د پلار اوبه چې دي له ملا څخه دي، او د مور اوبه د سینې څخه دي. نو وایي سینه زړه ته سیندې ده، نو ځکه د مور شفقت تر پلار هم ډېر وي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د مور پلار احترام وکړو. هر هغه څوک چې مور پلار زیري، هغه انسان به بې ایمانه تر دنیا ځي. وایي بعضې تابعین هغه دي، تابعین هغه خلکو ته ویل کېږي چې صحابه کرام یې لیدلي. و یو تابعی پر یو هدیره باندې را تیرېدی، مازګر ټیم یو قبر لڅ سو، یو سړی ځین قبر راووتی، رأسو کرأس الحمار، سر یې لکه د خره دی و، بدن یې د انسان و، سر یې د خره و. درې نارې یې وکولې، بېرته په قبر ننوتی او قبر ورباندې رالی. قبر بیرته ورباندې رالی، هغه رنګه قبر سو لکه مخکې. دغه عالم وایي زه ولاړم، د دې سړي د کور پوښتنه مې وکوله، په کور کې څوک نه وه، صرف یوه ښځه وه. او هغې ته مې وویل چې د ستا خاوند کوم عمل درلودی چې اوس د مازګر زه را تېرېدلمه په هدیره کې دی له قبر راووتی، بدن یې د انسان و، سر یې د خرو. نارې یې وکولې، درې اونګارې یې وکولې، بیرته ولاړی، په قبر ننوتی. ویا ښځې ورته وویل چې د شراب خوړل، مور به ورته ویل اتق الله، د الله څه وویرېږه، شراب مه خوره.
وایي د مور ته یې ورځ وویل دا د خره اواز ایسته که چې هره ورځ د خر نارې را باندې وایي العظم بالله. نو ښځه وایي وایي د مازګر بعد د مازګره وروسته دا زما مېړه مړ سو، اوس هره ورځ قبر له څیږي دی راوځي او درې د خره نارې وایي. هغه مور ته چې بې ادبه خبر وکوله د هغه سزا الله ورکړله. او حسن رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لمسی دی، د لور زوی دی، د علي رضی الله عنه زوی دی، د بی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها زوی دی. حسن رضی الله تعالی عنه د خپل مور مبارک فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ډوډۍ نه خوړله. یو چا پوښتنه ځینې وکوله چې ته د مور سره ولې ډوډۍ نه خورې؟ وایي دول په دې وجه نه خورم پر یوه سرخان باندې یا په یوه کاسه کې خوراک نه ورسره کوم. دی نه چې کومه ګوله زره اخم د ډوډۍ د دې هغې ته هوا ونسي، هغه به ما را اخیستي، د دې به هوا ورته سوي. نو زه ولاړم هلاک سوم، برباد سوم. د مور به دومره احترام سړی ساتي. محترمینو موږ د مور کم قدر کړی دی، د مور کم احترام موږ کړی دی، د پلار کم احترام موږ کړی دی. محترمینو دغه ژوند چې موږ کې واقع یو، که 50 کاله وي، که 80 کاله وي، که 80 کاله وي، که 100 کاله وي، ډېر عمر چې خلک بیا ځین بیزاره شي، وایي خدایه ته له ایمانه سره مرګ ورکړې، ته د پردې مرګ ورکړې. هغه به نو 100 کاله یې 100 د 1.5 کالو سړی نه موږ لیدلی دي نه ما اورېدلی دي. چا ډېر عمر یې نو 110 کاله 160 کاله. دغه مختصر ژوند، دغه کوچنی ژوند، په دې ژوند باندې باید موږ هغه ابدي ژوند چې بیا تېرېده نه لري، نها نه لري، پای نه لري، هغه ژوند راځي برابر کړو. او الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي وایي تاسو مو د عبادت لپاره پیدا کړي یاست. رزق الله راکوي، خو موږ د عبادت مسؤول یو، موږ به عبادت کوو ورته. ټول ژوند حقوق دي، پر اولاد د مور پلار حق، پر ښځه د میړه حق، د همسایه حق، د عالم حق، د مسکین حق، د غریب حق، د اولیاء الله حقوق. دغه ژوند کې که بعضې تکالیف او محنتونه پر موږ باندې راسي، دا زموږ د آخرت لپاره ذخیره ده. لکه په مخکې بیانو کې چې مو درته وویل چې یو شیخ مبارک وایي د مور څنګ ته بیده وم، زما پر لاس باندې د مور سر پروت و، زما لاس وچ سو، ما نه سوای کولی چې مور لاس را ایسته کم مور مې راپورته سي، دا زړه مې نه سوای کولی. وایي سهار چې راپورته سوم په لاس کې مې وینه یخه سوی وله، لاس مې پلچ سو، بیا یې کار نه کوه. کوم وخت چې دی مړ سو بیا یو چا په خوب ولیدی. الله جل جلاله هغه مقام په جنتو کې ورکړی و چې علما د وخت ورته حیران فاته وه. پوښتنه یې ورڅخه وکوله چې ته په څه وجه باندې دغه مقام ته ورسېدلې؟ ده ورته وویل چې ما د مور په خاطر باندې لاس قرباني کوي. نو زما زامن پر مور پلار باندې ژبه راوکاږي او مور پلار ته ښکنځل کوي او مور پلار ازار کوي. نو د دې کفاره هم دا ده، د دې جبیره هم دا ده چې مور به پر پښو مچي، پلار به پر پښو مچي، ورته ژاړي به چې د الله په خاطر ما معاف که. والله العظیم که مور پلار سړی نه کړي معاف، الله یې هم نه معافي. الله چې څوک نه کړي معاف، هغه به نار ته ځي، دوژخ ته به ځي، اهل د دوژخ به ګرځي. نزهة المجالس جلد نمبر اول صفحه 199 او دغه رنګه مجموع زوائد جلد نمبر 8 حدیث رقم 10415 صفحه نمبر 178. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.